لومړی برخه د بریا دروغجن احساس 2001 میلادي 2002 میلادي کال. لومړی برخه د بریا دروغجن احساس د 2001 میلادي څخه تر 2002 میلادي کال پورې. لومړی څپرکی یو ګډ ماموریت د 2002 میلادي د اپریل په 18مه د اوړي د ګرمې ورځې د سهار 10 بجې وې چې د ولسمشر سپین چت لرونکی مارین یو هلیکوپټر د شیندارو په دره کې د ورجینیا د نظامي انسټیټیوټ د پراډ په میدان کې کېناست. د کامرون په دهلیز کې چې د ښوونځي د باسکټبال میدان و، د حربي پوهنتون شاوخوا 2000 محصلانو په خپلو خړو یونیفورمونو کې د خپل اعلی سرقومندان راتګ ته د انتظار شپې شمېرلې. څو دقیقې وروسته جورج ډبلیو بوش د سټیج پر سر راښکاره شو چې باڼه یې رپېدل او لاس یې د ستړي مشي په دود خلکو ته خوا دېخوا وښوراوه. ناست خلک ټول ودرېدل او له شوره زوږه مالامال چکچکې پیل کړې. بوش د خلکو د توجه په محراق کې لوبېدو او موسیدو څخه خوند اخیست او حق یې هم و چې اخیستی وای. 6 میاشتې وړاندې امریکایي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ چې د 9مې تر وروستي بریدونو په غبرګون کې چې په نیویارک، ورجینیا، شانګویسي او پنسلوانیا کې یې تر 2900 پورې کسان ووژل، بالمثل معامله تر سره او هغه تلافي کړي. دا جګړې د امریکا په تاریخ کې د نورو جګړو خلاف یو ناڅاپي او غیر متوقع جګړه وه چې د نړۍ په هغه بله غاړه کې د یوې بې دولته دښمن لخوا او د افغانستان په نوم و چې محاصره کړي هېواد څخه راپیل شوه. خو د جګړې په ډګر کې د امریکا د نظامي پرمختګ ابتدایي چټکتیا حتی د ډیرو خوشبینو قمندانانو لپاره هم د توقع خلاف او حیرانوونکې وه. داسې ښکارېده چې بری د امریکا په نصیب و. امریکا او ملګرو د هوایي ځواک، کمانډوي ځواکونو او د CIA له ملاتړ نه د برخمنو جنګسالارانو په مرسته وکولی شول چې د 6 اونیو په اوږدو کې په کابل کې د طالبانو حکومت راوپرځوي او د القاعدې سلګونه کسان بندیان او یا ووژني. د اسامه بن لادن په ګډون د تروریستي ډلو پاتې کسان یا په هیواد کې پټ شول یا بهر ته وتښتېدل. په دې جګړو کې یوازې څو امریکایي پوځیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د بوش د دې وینا تر مهاله تقریبا 100 امریکایي پوځیان وژل شوي وو. د وخت په تېرېدو د جګړې بڼه دومره پاشلې شوه چې ځینو پوځیان له بېکارۍ او زړه تنګون څخه شکایت پیل کړ. زیاتې پوځي قحطې بیرته امریکا ته ستنې شوې او یوازې 1000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شول. دې جګړې د بوش په سیاسي منزلت کې د پام وړ بدلون راوست. که څه هم نوموړی د 2001 میلادي په جنجالي ټاکنو کې په خورا سختۍ بریالی شوی و، خو تر دغې جګړې وروسته نظر پوښتنو ښودله چې 90 سلنه امریکایان د هغه فعالیتونه او لاسته راوړنې د ستاینې وړ ګڼي. بوش په نظامي اکاډمۍ کې د خپلې وینا پر مهال د دې ماموریت د راتلونکو میاشتو په اړه ډاډ څرګند کړ. نوموړي وویل چې د طالبانو د حکومت په راپرځولو او د القاعده شبکې په ځپلو سره د هغه جګړه دویم پړاو ته داخله شو او په دې پړاو کې به د امریکا هڅه په نورو هیوادونو کې د تروریستي ډلو ځپل او د هغوی له منځه وړل او نابودول وي. نوموړي خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې ښایي تاوتریخوالی او جګړه یو ځل بیا سر راپورته کړي، خو بیا یې ډاډ ورکړ چې دوی به حالات تر کنټرول لاندې ساتي. د برېټانیا او شوروي تاریخ ته په کتو چې په تېرو 2 پیړیو کې په افغانستان کې تاریخي ماتې خوړلې وې، بوش خپل ملت ته ډاډ ورکړ چې امریکا به په افغانستان کې له ورته برخلیک سره نه مخامخ کیږي. نوموړی په دې اړه وویل دا یوه ابتدایي او تازه بریا ده چې تر کلونو تاریخي ناکامۍ او نهایي ماتو وروسته زموږ په نصیب شوې. نوموړي زیاته کړه موږ به د پخوانیو تېروتنې بیا نه تکراروو. د بوش وینا پر هغو اندېښنو پرده واچوله چې د ادارې له ځینو لوړپوړو چارواکو سره موجوده وه. ولسمشر بوش تر خپلې وینا وروسته په همدې ورځ د ورجینیا جنوب لویدیځ سیمو ته سفر وکړ، خو د هغه د دفاع د وزیر ریمزفیلډ ذهن په داسې حال کې چې د پینټاګون د ماڼۍ په 3م پوړ کې د ودانۍ په راتلوي ګوتمۍ ډوله دفتر کې د میز مخې ته ناست و، د همدې جګړې له اندېښنې او فکرونو ډک و. د هغو نرم بیانو خلاف چې نوموړي او بوش په میاشتو خپل ملت ته ورولې وې. له ریمزفیلډ ویره وه چې خدای مکړه امریکا په افغانستان کې د شوروي غوندې راګیر نشي، او پر دې هم پوهېده چې د دې جګړې په اړه دوی تر اوسه روښانه تګلاره نه لري. د سهار 9 بجې او 15 بجو شاوخوا نوموړي تر زیات فکر وروسته د معمول مطابق پر سپینه ماڼۍ یو کوچنی یادښت خپل ټیټپوړو کسانو ته ولیکه.
نوموړي په دا ډول یادښتونه دومره زیات لیکل چې کارکوونکي به یې د واورو په څرکو په ګڼل او ویل به یې چې دا ډول یادښتونه به د نوموړي پر میز لکه د واورو بڅرکې داسې انبار و. خو دا یو یادښت یې محرم او د پینټاګون څلورو لوړپوړو چارواکو ته چې د مشترک پوځ رئیس او د رئیس مرستیال هم پکې شامل و استولی و. په دې یادښت پاڼه کې لیکل شوي و: ښایي زه بې صبره او بې حوصلې یم او البته چې یو څه بې حوصلې یم، خو فکر کوم تر هغو چې موږ په افغانستان کې ټیکاو او ثبات نه وي تامین کړی او په دې برخه کې مو اطمینان نه وي ترلاسه کړی، تر هغه په افغانستان کې راګیر یو او په اسانه نشو ترې وتلی. ده له خپلو مخاطبینو څخه غوښتنه کړې وه او ورته لیکلي یې وه: په دې برخه کې مو مرستې ته اړتیا لرم. ریمیزفیلډ په دې برخه کې ډیر محتاط و او نه یې غوښتل چې اندېښنې او فکرونه یې افشا شي. نوموړي د مارچ 28مه له NSNBC تلویزیون سره په یوه اوږده مرکه کې دغو اندېښنو ته انعکاس ور نه کړ او ویې ویل چې امریکا له طالبانو او القاعدې سره هیڅ ډول مذاکرې او خبرو اترو ته حاضره نه ده. نوموړي په دې اړه وویل: د حل لاره دا ده چې بمبار پرې وکړو، ویې وژنو او دا هغه څه دي چې کوو یې او پایله یې هم ورکړې. افغانان اوس تر پخوا ډیر زیات آرام او ښه شوي دي. ریمیزفیلډ هم د بوش غوندې هڅه کوله له ځانه د یوه قاطع او باجرأته رهبر تصویر او تعریف ارائه کړي. د MSNBC تلویزیون کوربه برین ویلیامز په غوړماله لهجه د ویلیامز د فعالیتونو او لاسته راوړنو ستاینه وکړه. هغه یې په امریکا کې تر ټولو زړور انسان وباله او زیاته یې کړه هغه ریمیزفیلډ د جګړې مدیریت په ډیر بریالي ډول پای ته ورساوه او په جګړه کې نوم او غږ تر بل هر چا زیات اوچت او هسک و. خو یوازینۍ سخته پوښتنه چې ویلیامز وروسته مطرح کړه دا وه چې آیا ریمیزفیلډ په وروستیو کې کله هم په خپلو خبري کنفرانسونو کې خبري رسنیو ته دروغ ویلي؟ نوموړي خپله پوښتنه داسې وکړه: کله چې د امریکایانو ژوند په خطر کې وي او تاسو نشئ کولی چې دا خبره په ډاګه وکړئ، نو څومره مجبوریږئ چې له رسنیو رښتیا پټ کړئ؟ ریمیزفیلډ یې په ځواب کې وویل: هیڅکله هم نه، زما په آن زموږ متقابل باور د حقیقت تر نه ویلو زیات اړین دی. هغه همدارنګه زیاته کړه: موږ د خپلو پوځیانو ژوند چې په هر قیمت وي ساتو، د خپل هیواد د بریا او پرمختګ لپاره چې هر څه اړین وي ترسره کوو یې، خو دروغ نشو ویلی. د واشنګټن په معیارونو ریمیزفیلډ په دې اړه هم رښتینی و او هم یې چندان رښتیا نه ویل. تر دې تلویزیوني مرکې څه موده وړاندې ریمیزفیلډ د واورو یو بڅرکی کوچنی یادښت خپلو دوو ټیټپوړو چارواکو ته استولی و او په هغه کې د افغانستان د جنګ په اړه کاملا متفاوت نظر وړاندې کړی و. نوموړي په دې محرمانه پټ یادښت کې ویلي و: ویریږم چې دا جګړه رانه منحرفه نه شي. د جګړې په چوکاټ کې د ماموریت موخه محدوده خو معلومه وه او هغه د القاعدې ماتول او د 11 یا 9 د بیا تکرار مخنیوی و. د 2001 میلادي د سپتمبر په 14مه د امریکا کانګرس د یوې ناستې په ترڅ کې تقریبا د ټولو رایو اتفاق د امریکا حکومت ته بشپړ صلاحیت ورکړ چې د القاعدې شبکې او د هغوی د ملاتړ پر ضد له نظامي ځواک څخه کار واخلي. د اکتوبر په 1 چې امریکا پر افغانستان لومړني هوایي بریدونه پیل کړل، نو هیڅ چا هم دا فکر نه کاوه چې دا جګړه به 20 کاله نور هم دوام کوي. په همدې ورځ د امریکا ولسمشر بوش په یوه تلویزیوني وینا کې د دې جګړې لنډمهالې موخې دوی وګڼلې: د القاعده لخوا د تروریستي هډې په توګه د افغانستان د خاورې د کارولو مخنیوی او د طالبانو نظامي ځواک او وړتیاوې له منځه وړل. اعلی سرقومندان له خپلو پوځي ځواکونو سره ژمنه وکړه چې د دوی موخې به ورته روښانه او واضح کوي او ویې ویل: زه خپلو ټولو ښځینه او نارینه پوځیانو ته په خطاب کې دا ویل غواړم چې ستاسو موخې مشخصې او روښانه دي. نظامی ستراتیژي دا راته وایي چې د تمامولو او پای ته رسولو له مشخص پلان پرته باید هیڅکله جګړه پیل نه کړو. خو بوش یا د هغه د ادارې بل کس هیڅکله په دې اړه څه ونه ویل چې د دوی ماموریت به په افغانستان کې کله او په کومو شرایطو کې پای ته رسیږي. بوش د جګړې په لومړیو کلونو کې او د خپلې دورې تر پایه له افغانستان څخه د پوځیانو د ایستلو په اړه د پوښتنو له ځوابولو څخه یو ډول ډډه کوله. هغه نه غوښتل له افغانستان څخه د وتلو د ټاکلې نیټې په اعلانولو سره د خلکو توقعات زیات او پر ځان د مسؤلیت بار دروند کړي او همدارنګه خپل جنګي جنرالان یو مشخص مهالویش ته په مقیدولو سره تر فشار لاندې راولي. خو هغه پوهیده چې د امریکا ملت په اسیا کې د ویتنام غوندې د بې پایلې او بې پایه جګړو له کولو څخه منفي خاطرې لري، نو ځکه یې ملت ته بیا ډاډ ورکاوه چې تاریخ به بیا نه تکراروي.
د 2002 میلادي کال د اکتوبر په 11مه د یوه زیات کتل کېدونکي خبري کنفرانس په اوږدو کې د سپینې ماڼۍ په ختیځه خونه کې یو خبریال د نښې منځ وویشت او له بش څخه یې مستقیما همدا پوښتنه وکړه چې ایا تاسو د دې مخه نیولی شئ چې له افغانستان څخه هم د ویتنام غوندې یو میمه او تنګنه جوړه نه شي؟ داسې ښکارېده چې بوش د دې پوښتنې په اړه مخکې له مخکې فکر کړی و او په حاضر ځوابه بڼه یې ورته وویل موږ د ویتنام له جګړې ځینې مهم درسونه زده کړي او ښایي تر ټولو مهم یې دا وي چې په متعارفه بڼه او د دودیز نظامي ځواک په واسطه د چریکي جنگ ګټل ناممکن کار دی. د همدې لپاره موږ په افغانستان کې یوه متفاوته جګړه پیل کړې ده. هغه زیاته کړه خلک اکثره له ما همدا پوښتنه کوي چې دا جګړه په څومره وغځېږي. زما ځواب دا دی چې دا پوځي تقابل به تر هر هغه ادامه پیدا کوي چې القاعده د عدالت درګاه ته راکش کړی شي. دا امکان لري سبا ته تحقق پیدا کړي، ښایي بل سبا او یا بلې میاشت ته ممکن شي او یا ښایي 1 یا 2 کاله ونیسي، خو موږ به حتما بریالي کیږو. له بلې خوا څو کاله وروسته چې لوړپوړو دولتي چارواکو له تلویزیونونو سره مرکې کولې نو د جګړې د ابتدایي مرحلې او پیل پر پریکړو به یې نیوکې کولې او ویل به یې چې د جګړې هدف ډیر زر منحرف شو او داسې لوري ته واوښتېده. 11مې نهمې له پیښې سره یې ډیر کم منطقي تړاو درلود. دوی همدارنګ اعتراف کاوه چې واشنګټن د جګړې لپاره د روښانه موخو په ټاکلو کې پاتې راغلی او زیاتره حکومتي چارواکي اصلا پر دې نه پوهېدل چې په افغانستان کې د څه شي په لټه کې دي او د څه شي لاسته راوړل غواړي. د سیګار د څېړنې زده شویو درسونو په اسنادو کې د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي چې نوم څرګندېدل یې نه دي غوښتي په دې اړه داسې ویلي دي که موږ په دې اړه وغواړو یو کتاب ولیکو نو د کتاب عنوان باید داسې وي امریکا داسې جګړه کوي چې د کولو پر دلیل هم نه پوهیږي. هغه زیاتوي موږ د 11مې نهمې پیښې په غبرګون کې افغانستان ته په داسې ډول لاړو چې هیڅ نهایي موخه مو نه درلوده او نه پوهېدو چې هلته څه کوو. که زه وغواړم داسې یو جنگ ته ور ودانګم نو حتما باید مخکې له مخکې د جګړې د بیرته تمامولو او بتلو لپاره پلان او کتاب ولرم. ځینو نورو په دې اړه ویل چې هیڅ حکومتي مقام دې ډول ساده پوښتنو ته پام نه کاوه او نه یې د ځوابولو هڅه کوله. په همدې مرکو او اسنادو کې یو بل داسې کس چې د هویت افشا کېدل یې نه غوښتل او له 2011 میلادي څخه تر 2014 میلادي کلونو پورې په افغانستان کې د ناټول ځانګړی ولسي استازی پاتې شوی په دې اړه ویلي نه پوهېږم چې موږ په هغه هېواد کې اصلا کول څه. موږ د 11مې نهمې تر پیښې وروسته په دې پلمه چې القاعده وځپو افغانستان ته لاړو خو داسې معلومېده چې هلته مو خپله دغه موخه ورکه کړه. هغه زیاته کړې د دې ترڅنګ مو نور اهداف هم نامعلوم او غیر مشخص و. نه پوهېدم چې زموږ حضور فلسفه دلته څه شی ده، دولت، ملت جوړونه او که د ښځو حقوق. ریچارډ بوچر چې د جګړې په لومړیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان و او وروسته د جنوبي اسیا لپاره د امریکا ارشد ډیپلومات شو په دې اړه وایي چې امریکا متحده ایالاتو په ډیره ساده بڼه کار ته ادامه ورکړه پرته له دې چې یوه ریالیسټیک او واقعي ستراتیژي موجوده وي. هغه وایي که د ماموریت د انحراف د مفکورې په عملي مثال پسې ګرځئ نو هغه به افغانستان وي. هغه زیاته کړه زموږ موخه ظاهرا دا وه چې القاعده له منځه یوسو، وروسته مو بیا ویل چې غواړو طالبان ویښ کړو، وروسته مو ویل چې له طالبانو سره تړلې نورې تروریستي ډلې وځپو. همدارنګه بوچر زیاته کړه چې امریکا اصلا یو ناممکن هدف درلود او هغه دا و چې په یو وروسته پاتې او سنتي هېواد کې نوی او امریکایي حکومت رامنځته کړي. یعنې موږ په افغانستان کې د امریکا غوندې حکومت رامنځته کړ چې ډیموکراتیکې ټاکنې پکې وشوي. یوه اغېزناکه او د کار وړ قضایه وه قوه لویه څارنوالي ولري، د فساد ضد ماموران او کارکوونکي ولري، د ښځو وزارت او زرګونه نوي رغول شوي ښوونځي چې په موډرن او نوي ښوونیز نصاب سمبال وي ولري. نوموړي وویل موږ غوښتل چې د واشنګټن ډي سي غوندې سیستماتیک حکومت په افغانستان غوندې هېواد کې رامنځته کړو چې دا اصلا ناشونې خبره وه. د بوش ادارې پرته له دې چې له ملت سره په دې اړه وغږیږي په افغانستان کې د 2001 میلادي د اکتوبر تر لومړنیو بمباریو وروسته خپل اهداف بدل کړ. د پردې تر شا امریکایي پوځیان دومره بې پلانه او بې برنامې و چې د جګړو پالیسي به یې جګړې تر پیلولو لږ څه مخکې جوړوله. ډګرمن فیلیپ کاپوستا
چې د سمندري ځواکونو افسر او د امریکا د ځانګړو ځواکونو پلان جوړونکی و، وایي چې د 2001 میلادي په اکتوبر کې د پینټاګون لومړني فرمانونه پر لنډمهالو موخو راڅرخېدل. د بیلګې په توګه امریکایي پوځیان پر دې نه پوهېدل چې پینټاګون غواړي طالبانو ته سزا ورکړي که دی له واکه یې ګوښه کړي. هغه وایي چې د امریکا د مرکزي کمانډو چې د جګړو د لارښوونې اصلي نظامي مراکز دي، زیاتره افسران په دې باور دي چې پلان کار نه کوي او پلان ته ډیره د داسې وسیلې په سترګه ګوري چې د هغه په پلمه اضافي وخت ترلاسه کوي او په هغه کې بیا یوازې ستراتیژۍ جوړوي. کاپوستا وایي موږ ته ځینې عمومي لارښوونه وشوې، مثلا دا چې باید لاړ شو او په افغانستان کې له القاعدې او طالبانو سره وجنګیږو. هغه زیاتوي د طالبانو د رژیم راپرځول په اصلي پلان کې شامل نه و، البته چې دا کار مو منفي کاوه هم نه، خو دا په لومړنیو او اصلي موخو کې نه و. د اکتوبر په 14مه د بوش د ملي امنیت شورا یوه تازه ستراتیژي جوړه کړه. په دغو شپږو پاڼو محرم اسنادو کې چې د ریمیسفیلډ د واورې د بڅر کې یو یادښت هم پسې ضمیمه شوی و او وروسته بیا نامحرم اعلان او خپاره شول، راغلي و چې القاعده باید محو او د طالبانو قدرت هم باید له ریښو څخه وکیندل شي. خو له دې پرته یوازې څو ثابتو او ملموسو موخو ته پکې اشاره کړې وه. په دې ستراتیژۍ کې راغلي و چې امریکا باید د یوه باثباته معبد طالباني افغانستان جوړولو لپاره کوټلي ګامونه اوچت کړي. تر څنګ یې دا هم پکې ویلي شوي و چې امریکایي پوځیان به په افغانستان کې د زیات وخت لپاره نه پاتې کیږي. امریکا باید په افغانستان کې د معبد طالباني حکومت د جوړونې په پروسه کې د نظامی دخالت له لارې ونډه وانخلي. همدارنګه امریکا به په نړیواله کچه د توریزم ضد هڅو ته ادامه ورکوي. د افغانستان له تاریخ څخه په ویره چې تل بهرني ځواکونه پکې ایثار او مات شوي دي، د بوش ادارې څخه هڅه کوله چې تر خپله وسه په افغانستان کې کم ښکېل شي. ریمیسفیلډ په دې اړه وایي زموږ نظر دا دی چې افغانستان ته کم پوځیان واستوو او د شوروي پر پلونو پښه کېنږدو. د پینټاګون د پالیسۍ مرستیال وزیر نیکولاس فیټ په ورجینیا پوهنتون کې په یوه شفاهي تاریخي مرکه کې وویل موږ نه غوښتل چې د افغانانو هغه کرکه او نفرت چې د پردیو په مقابل کې له ځانه ښه راوپاروو. شورویانو په یوه وار افغانستان ته 3 لکه پوځیان واستول. موږ هڅه کوو د هغو تیروتنه تکرار نه کړو. د اکتوبر په 19مه د امریکا د ځانګړو عملیاتو لومړني ځواکونه افغانستان ته دننه شول او د CIA له ځینو غړو سره چې مخکې د طالبانو ضد شمالي ائتلاف سره مدغم شوي و یو ځای شول. په سیمه کې د امریکا هډو پر افغانستان درانده هوایي بریدونه پیل کړل، خو د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ سربیره هم د شمالي ائتلاف غیر منسجم پاتې شوني ځواکونه له طالبانو څخه د سیمو په نیولو کې ناکام شول. د هالوین په ورځ سهار ناوخته د پینټاګون په دفتر کې ریمیسفیلډ له نورو رتبه چارواکو سره ناسته ترسره کړه او په هغې کې نورو ته وویل چې باید د جنګ پر ستراتیژۍ له سره غور وکړي. بې صبره ریمیسفیلډ د فیټ د مرکې په استناد له فیټ او پیټر پاس څخه وغوښتل چې د 4 ساعتونو په اوږدو کې د جنګ لپاره نوی پلان جوړ کړي. فیټ او پاس د ریمیسفیلډ له دفتر تر وتلو وروسته د فیټ د دفتر په لور روان شول او د هوایي ځواکونو تورن جنرال میخایل ډون چې د مشترک پوځ د پلان جوړونکي ټیم مشري په غاړه درلوده هم ورسره و. 48 کلن فیټ چې 2 نور جنرالان هم ترڅنګ روان و خپل دفتر ته تر ننوتلو وروسته پر خپل میز د کمپیوټر مخې ته کېناست او د ریمیسفیلډ لپاره د اضطراري جنګ د ستراتیژۍ پر جوړولو چې په عادي حالاتو کې جوړول ښایي په میاشتو وخت او منظم کاري پرسونل ته اړتیا ولري پیل وکړ. دا له هر اړخه یو ناعادي ناسته وه. له هارورډ څخه فارغ آرام فکره فیټ چې شونډې د زیات فشار او بیړې له امله یو پر بل کلکې نښلولې او ګردې عینکې په سترګو وې او تر اوسه هیڅکله په جنګي یونیفورم کې نه و جنګېدلی. بېلابېل پوځي جنرالان راغونډ کړل او له هغو څخه یې د هغوی تر تجربو او پوهې څخه د زیاتو معلوماتو ورکولو توقع وکړه. وروسته ستر جنرال ټومي فرانک چې یو توند طبیعت اکلوهامي او د جګړې نظامي رهبري په لاس کې وه، فیټ د نړۍ پر مخ تر ټولو احمق کس وباله. یو بل د 4 ستورو لرونکي ستر جنرال جورج کاسیفیټ نه زغمل کېدونکی او سرسخته کس ګڼلی و او په دې اړه یې ویلي و هغه به فکر کاوه چې د ده ټولې خبرې رښتیا او سمې دي او داسې ځواب نه منونکی استدلال به یې کاوه چې د ده درجې او موقف ته په کتو به دی هیڅ نشي ورته ویلی.
یوازینی کس چې له فیټ سره ګزاره کولی شوه پیټر پاس و. نوموړي د ویتنام په جګړه کې د یوې ټوپکچۍ ډلې مشر او په سومالیا کې کوریا او نورو ځایونو کې هم د سمندري افسر په توګه جنګېدلی و. فیټ او پاس یو ځای بیا د ساعت ستنې ته په کتو سره د نظامي عملیاتو ستراتیژیک لارښود چمتو کړ او ریمیز فیټ ته یې تر غرمې وروسته د ناستې په وخت کې تسلیم کړ. فیټ وایي چې د همدې اجل کار په پای کې ما پای ته مخ ور واړاوه او ورته ومې ویل دا بیخي نادر او نامعلومه کانه وه چې ومو کړه. هغه زیاته کړه لکه د پوهنتون په وخت به مو چې د امتحان لپاره ټوله شپه درس وایه همداسې ټوکه راباندې وشوه او یوه لویه ستراتیژي مو په څو ساعتونو کې چمتو کړه. په دې ستراتیژي کې پر ځینو پوښتنو له سره غور وشو. مثلا دا چې موږ اوس چیرته یو، زموږ موخې کومې دي، څه کولی شو. فیټ د ستراتیژۍ له پایله خوښ ښکارېده او ویاړ یې پرې کاوه. هغه په دې مرکه کې ویل چې د ستراتیژۍ د ریمیز فیټ له خوا هم ومنل شوه. هغه ویل دا په کوچني مقیاس خو د ریمیز فیټ له لیده یو مناسب ستراتیژیک تحلیل و. یو مرموز حقیقت دا دی چې دا د اضطرار او ضرورت په وخت کې د انسان تحلیل ډېر ښه کېږي او مسایل یې په ډېر ژوره توګه تحلیلولی شي. څو ورځې وروسته زیاتره حکومتي مقامات د جګړې په ډګر کې له پرمختګونو څخه ډېر متاثره ښکارېدل. شمالي ائتلاف د څو ورځو په اوږدو کې پر ډېرو کلیدي ښارونو تسلط ترلاسه کړ. مزار شریف د اکتوبر په 9، هرات د اکتوبر په 12، کابل په 14 او جلال آباد په 14 ټول یو بل پسې د شمالي ائتلاف د ځواکونو لاس ته ولوېدل. د ځانګړو عملیاتو د جنگي پلان جوړونې مشر کاپوستا له نورو لوړ رتبه چارواکو سره په داسې حال کې چې وروستیو پرمختګونو ته ډېر حیران و په کامپسا سیمه کې د مرکزي کمانډو مرکز په خبري کانفرانس کې سره راټول شول او غونډه یې وکړه. فیټ وایي په داسې ناسته کې یو کس غږ وکړ، هی موږ فکر نه کاوه چې دا ګند به کار وکړي. په دې سره ټولو ناستو کسانو سرونه د منلو په بڼه وښورول. د پینټاګون مشران هم له دې ناڅاپي پرمختګونو څخه ډېر اغېزمن شوي وو. فیټ په دې اړه وایي د نومبر په لومړیو کې موږ په دې سوچ کې وو چې د رخصتیو تر راتلو پورې به څومره پرمختګ وکړی شو، آیا ټول افغانستان به ونیولی شو که نه. پیټر پاس د ورجینیا پوهنتون په شفاهي تاریخي مرکه کې په دې اړه داسې وویل، تر رخصتیو یا کرسمس مخکې مو ټول افغانستان تسخیر کړ. واو، یعنې دا په رښتیا هم ډېر غوړ خبر. د طالبانو دومره ناڅاپي ماتې د امریکا جنگي جنرالان یو ډول بې پلان او تر نیولو وروسته نامطمئن کړل چې څه وکړي. دوی په اندېښنه کې وو چې په افغانستان کې داخلي ناورین رامنځته نه شي او که دوی نور پوځیان هلته واستوي نو دوی به د ټول هېواد د ستونزو او بحرانونو یو ډول مسؤل معرفي شي. په پای کې پینټاګون پریکړه وکړه چې محدود شمیر پوځیان نور هم افغانستان ته واستوي چې اسامه بن لادن او د القاعده نور غړي له منځه یوسي. خو بیا یې هم هڅه دا وه چې خپل اهداف او لرلید د امکان تر حده محدود او لنډمهاله وساتي. هغه وخت اړینه او کافي دا وه چې افغانستان له تجزیه کېدو او نورو ګواښونو څخه وساتي. ریمیزفیلډ په عام محضر او د ولس په مخ کې داسې چلند کاوه چې ګواکې جګړه د دوی د پلان مطابق مخ ته تللې او نوموړي د بریا په اړه ډاډه وه. د نومبر په 20 په ټمپا کې د مرکزي کمانډو په مرکز کې ریمیز فیلډ خبري کنفرانس ته په فاتحانه انداز وویل، هر څه د پلان مطابق مخ ته لاړل. د جګړې په لومړیو پړاوونو کې دقیقاً هغه څه چې موږ په نظر کې درلودل ترسره او مطلوب نتایج ترلاسه شول. نوموړي د یوه خبریال د خبري ځواب چې له ویتنام سره د افغانستان د جنگ د پرتله کولو په تړاو په مسخري او کنایوي بڼه وویل، هر څه داسې مخ ته لاړل لکه هیڅ جنگ چې نه وي شوی، البته چې موږ فکر کاوه په یوه لویه میمه او تنګنا کې راښکل شوي یو. په لومړیو کې امریکا غوښتل ډېر زر او په خورا لنډ وخت کې له افغانستان ووځي، تر دې چې د امریکا پوځیان ته په افغانستان کې هیڅ د لومړنیو اړتیاوو د رفع کولو سهولتونه نه وه رامنځته شوي او حتی د دوی خیرنې جامې به هم په یو هلیکاپټر کې په ازبکستان کې د امریکا یوې موقتي هډې ته لیږدول کېدې. تر چټکې بریا او پرمختګونو وروسته امریکا د خپلو پوځیانو د نازولو او تقدیرولو په پال ځانه گذشت وښوده او د پوځیانو د نظافت او پاکوالي لپاره د لومړي ځل لپاره په بګرام هډه کې د دوی لپاره د ځان پرېمنځلو لپاره د شاور په سهولت سنبال حمامونه ورغول. بګرام هغه وخت د امریکایي پوځیانو کور و چې تر 200 پورې ځانګړي امریکایي او یو څو قطعې د امریکا د ملګرو هیوادونو پوځیان پکې ځای پر ځای شوي وو.
تورن جرمی سمیت چې د ازبکستان په اډه کې د دوبي خانې د واحدونو مسؤل و یو شفاهي تاریخي مرکز ته وویل ځینې پوځیان تر 10 ورځو پورې هلته وه نو ځکه دوی حمام ته اړتیا لرله. جرمی وایي چې د مشرانو ورسره منله چې افغانستان ته اضافي پرسونل او توکي واستوي خو په پای کې راضي شول او ویې ویل سمه ده ورو یې استوو. هغه زیاتوي خو خبره دا وه چې موږ په دې اړه نه پوهېدو چې د څومره وخت لپاره پاتې کیږو او د هیڅ شي په اړه نه پوهېدو نو زموږ زیات حضور زموږ په تاوان دی. نو پلان مو جوړ کړ چې د امکان تر حده باید کم کسان ولیږو چې 2 نفره و او د حمام توکي هم باید کم وي. عموما د شاورونو سیټ 12 نفره دی خو موږ پریکړه وکړه چې باید 6 نفره واړه شاورونه ولېږو. د 12 نفرو ظرفیت لرونکی شاور مو د 6 نفرو لپاره ترتیب کړ. نو ښېګڼه دا وه چې د اوبو د شیندلو شدت یې زیات و او له دې کار څخه پوځیان ډېر خوښ وه. خو د وخت په تېرېدو سره د بګرام هډه ورو ورو لویه شوه او د نړۍ په کچه د امریکا یوه ستره هډه شوه. کله چې سمیت 10 کاله وروسته دویم ځل لپاره بګرام ته راستون شو نو د یوه ستر ښار شاهد و چې شاوخوا یې قوي دیوالونه رغول شوي وه. غټ پلورنځي پکې جوړ وه حتی د ناقانونه معاملاتو شبکې پکې جوړوي او تر 10,000 پورې پوځیان قراردادیان او نور عام خلک پکې میشت وه. سمیت زیاته کړه حتی د الوتکې تر کېناستو مخکې د غرونو او د شاوخوا ساحې د بوی له مخې پوه شوم چې دا هغه بګرام دی. خو کله چې ښکته شوم نو حیران پاتې شوم او ومې ویل چې کور یې ړنګ مه کړئ دا څومره بدل او ستر شوی دی. د 2001 میلادي تر ډسمبر پورې که څه هم په ټول افغانستان کې یوازې 2500 امریکایي پوځیان میشت وه خو ریمیسفیلډ د پوځیانو شمیر ورو ورو زیاتاوه البته له سختو محدودیتونو سره یو ځای. د 2001 میلادي د جنوري تر وروستمه پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 4309 پوځیان څخه چې د 2002 میلادي کال د اولمپیک سیالیو د امنیت لپاره ګمارل شوي وه زیات نه وه. بل طرف ته د کندهار په اډه کې امکانات تر بګرام هم کم وه او امریکایي پوځیان د هوایي ډګر په امتداد ځای پر ځای شوي وه چې بیرته لیږدي اسانه وي. تورن ډیوډ کینګ چې په 160 ځانګړي هوایي کنډک کې وه په دې اړه وایي د کندهار په ټوله اډه کې یوازې یو شاور یا حمام و او بس. هغه زیاتوي پوځیان له ادارو سره هم ډېر په تکلیف وه. لومړی به یې د ادار د پایپ له لارې په یوه بشکه کې کولی او بیا یې به یې په ډیزلو سوځولي. هغه وخت د نافاضله موادو د تخلیه کولو ټانکرونه وه او نه سیار تشنابونه او نه هم نور ورته سهولتونه. د پلي ځواک یو سرتیری تورن ګیلین هیلبرګ چې د 2002 میلادي کال په جنوري کې د کندهار هوایي ډګر ته راغی نو په دښته کې په یوه بستره کې شپه تېره کړه. نوموړی وایي ځمکه ټوله پټې وه او په هغه شپه باران هم وشو. اوبه زما تر بسترې لاندې راوغوړېدې. 6 میاشتې وروسته چې د هیلګربرګ کنډک بیرته امریکا ته ستنېده نو وضعیت ډېر ښه شوی و او پوځیان د لغړې ځمکې پر ځای په خپلو نظامي چپرکټونو ویده کېدل. هیڅ چا هم دا فکر نه کاوه چې د کندهار هغه ګرجن او خام کم به د بګرام په اندازه او مقیاس په یو غټ پوځي مرکز بدلیږي. ځینې وختونه به دا هډه د افغانستان په تر ټولو مشغوله هډه باندې بدلیده چې هره اونۍ به له ډیلي او دوبۍ څخه 15,000 الوتکې پکې پورته او ښکته کېدې. خو هغه وخت ټول انګیرله چې جنگ بشپړ شوی او ماموریت تمام دی. یو استخباراتي رئیس تورن لانس بیکر وایي چې د نوموړي په فرقه کې چې 10مه غرنۍ فرقه یې بلله داسې اوازې خپرې شوې چې زموږ وظیفه نوره بشپړه ده نوره جګړه هم تمامه ده د افغانستان مسله پای ته رسېدلې او موږ ټول په ډېر زر بیرته کور ته ستانه شو. د 2002 میلادي په جون کې تورن سټیډمن او د هغه پراشوټي ملګری په کندهار کې ښکته شول چې د القاعده شبکې پر ضد عملیات وکړي. خو هغه شفاهي تاریخي مرکې ته وویل چې کله موږ پوځي کمپ ته لاړو نو پوځیانو ویډیوي ګیمونه کمپیوټري لوبې کولې او یوازې سهار او غرمه به یې لږ تمرین کاوه. په ختیځ افغانستان کې د پاکستان سرحد ته نږدې د تورن والز ټوپکچي ډلګې هم د بیکارۍ او زیات فارغ وخت د لرلو له امله شکایت کاوه او ویل چې په سختۍ سره له دښمن سره جګړې ته ووځي. ویل یې 8 اونۍ هلته پراته وو خو یوه مرمۍ جنګ مو هم نه دی کړی. هغه پوځي تاریخ پوه ته ویل دا موږ ټولو ته ډېره ستړې کوونکې او زړه تنګوونکې دوره وه. ظاهراً داسې ښکارېده چې په افغانستان کې ورو ورو ثبات رامنځته کېدونکی دی. ملګرو ملتونو د 2001 میلادي په سپټمبر کې د المان
په بن ښار کې کنفرانس جوړ کړ چې د افغانستان لپاره د حکومت جوړولو پلان جوړ کړي. حمید کرزي چې یو پښتون قومي مخور و د CIA لپاره د یوې پانګې غونتی و او په انګلیسي ژبه یې رواني خبرې کولې. د نوي انتقالي حکومت مشر وټاکل شو. بشر دوستانه بنسټونو او لسګونو مرسته کوونکو هیوادونو او ډونرانو د خپلو مرستو دروازې د افغانستان په طرف راپرانستې. د بش حکومت لا هم په افغانستان کې له راګیرېدلو څخه ویرېده، خو لومړنیو چټکو پوځي پرمختګونو امریکایي رهبرانو ته دا جرأت او زړه ورکړ چې په افغانستان کې پاتې شي او پر نویو موخو باندې کار وکړي. په هغه وخت کې د سپینې ماڼۍ د مرستیال د ملي امنیت سلاکار سټیفن هارډلي وایي چې جګړه یوه ایډیالوژیک پړاو ته داخله شوه او امریکا هڅه پیل کړه چې د تروریزم د تعویض لپاره خپلواکي او دیموکراسي افغانستان ته وردننه کړي او د دې لپاره د امریکا د ماموریت او پوځي حضور اوږدول اړین و. هغه د سیګار د زده شویو پندونو یوې مرکې ته په دې هکله داسې وویل: موږ په لومړیو کې ویل چې په افغانستان کې د دولت ملت جوړول زموږ موخه نه ده، خو له قوي حکومته پرته په افغانستان د القاعده د بیرته راتګ مخنیوی ناممکن دی. هغه زیاتوي زموږ موخه که څه هم اشغال او یا د افغانانو په تنګ کول نه و، خو کله مو چې طالبان له صحنې پاک کړل نو نه مو غوښتل چې دغه لاسته راوړنه په اسانۍ له لاسه ورکړو او یا یې ضایع کړو. د 2002 میلادي په اپریل کې چې بوش د ویرجینیا د هربي پونتون نظامی مسؤلینو ته وینا کوله نو د افغانستان د جګړې لپاره مخکې له مخکې نوي خو ارماني اهداف ټاکل شوي وو. همدا و چې بوش په هغه وینا کې یادونه وکړه چې امریکا په افغانستان کې د باثباته حکومت، نوي او پر ځان بسیا ملي اردو او د نجونو او هلکانو لپاره د ورته ښوونیز سیستم د جوړولو مسؤلیت لري او باید په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي چې له تروریزم خالي او دیموکرات هیواد ولري. هغه زیاته کړه رښتینې سوله هغه وخت ترلاسه کېدای شي چې موږ افغانانو ته وسایل او سرچینې ورکړو چې د هغو له لارې دوی خپلو هیلو او ارمانونو ته پخپله ورسیږي. په دې توګه بوش ژمنه وکړه چې دوی به یو غریب او تر 2 لسیزو زیات کورنیو جګړو ځپلی هیواد په یوه پرمختللي او په پښو ولاړ هیواد بدلوي. دا نوې موخې د قدر وړ، شریفي او اخلاقي وي، خو بوش د دې موخو د لاسته راوړلو د څرنګوالي په تړاو هیڅ ونه ویل. نوموړي په یوه بله وینا کې هم په دې اړه چې د دوی موخو لاسته راوړل به څومره وخت ونیسي او څومره لګښت به ولري خاص څه ونه ویل. یوازې دومره وویل چې موږ په افغانستان کې د خپل ماموریت او رسالت تر بشپړېدو پورې پاتې شو. د یوې روښانه ستراتیژۍ نشست چې موخې یې د لاسته راوړلو وړ وي د ناکامۍ ستر لامل وي، خو دې ستونزې ته هیڅ چا هم پام نه و او هیڅ چا هم په دې اندېښنه څرګنده نه کړه چې د امریکا ماموریت په افغانستان کې یو بې مقصده یا خلاص ماموریت دی. هغه لږکي چې په دې اړه یې شکونه هم راپورته کول زیاترو ته پاملرنه نه کېده. د 2002 میلادي او 2003 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې د امریکا سفیر رابرټ فین د زده شویو پندونو مرکې ته وویل: کله چې موږ افغانستان ته لاړو ټولو فکر کاوه چې دا ماموریت به 2 یا 3 کاله ونیسي، خو ما ورته وویل چې په 10 کلونو کې هم که ووځو شکر وباسئ. څو کاله د امریکا ستر پوځي چارواکي د دې واقعیت په منلو کې زړه نازړه و چې له دوی څخه یوه ستره ستراتیژیکه تېروتنه شوې وه. ستر جنرال ټامي فرانک چې د دې جنگي پیل یې رهبري کاوه وایي چې نوموړي خپله دنده په بریالۍ توګه پای ته رسولې چې هغه د القاعده ماتول او د طالبانو له واکه ګوښه کول و. فرانک د ویرجینیا پونتون شفاهي تاریخي مرکې ته په دې اړه داسې وویل: د امریکا په خاوره ښایي ډېرې نورې تروریستي حملې هم له افغانستان څخه طرحه شوې وای، خو موږ ډېر وخت ورسېدو او دا ستونزه مو حل کړه. اوس نو د دې او استراحت وخت دی. فرانک د افغانستان د برخلیک او راتلونکي په تړاو په دې اند و چې دا د نوموړي مسؤلیت نه و. هغه وایي زموږ نظامي لاسوهنې ځینې نورې ستونزې رامنځته کړې. یو داسې هېواد چې که زرګونه کلونه نه وي د څو پیړیو لپاره بېوزلی او نورو ستونزو ځپلی و، موږ باید څه کړي وای؟ آیا د دې ستونزو حل ته باید موږ په خپلو اهدافو کې ځای ورکړی وای؟ دا پوښتنه په ما پورې اړه نه لري او خوشحاله یم چې ولسمشر هغه وخت له ما څخه ونه کړه. ګینې ما به په ځواب کې ورته ویلي وای چې دا په تا پورې اړه لري، زما مسؤلیت نه دی. دا د فرانک وروستی ځل نه و چې د یو نظامي یرغل رهبري کوله، خو تر یرغل وروسته به یې د یرغمل هیواد او سیمې لپاره هیڅ پلان په پام کې نه درلود.
د جګړې تر پیلېدو 6 میاشتې وروسته امریکا د دې په انګیرلو سره چې ګواکې جګړه یې په فاتحانه بڼه ګټلې او پای ته رسولې ستره ګستاخانه تېروتنه وکړه. په داسې حال کې چې اسامه بن لادن لا هم ژوندی او پټ و، امریکا خپله توجه له افغانستان څخه راټوله کړه او خپل ټول پام یې د سیمې د بل هیواد عراق په طرف کړ. د 2002 میلادي کال په میاشت کې د 3 ستوریو لرونکي 54 کلن ستر جنرال ډارن آمسي نیل چې د شمالي کارولینیا او ویتنام په جګړه کې یې برخه اخیستې وه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو نوی مشر وټاکل شو. هغه وایي چې د نوموړي د راتګ په وخت کې پینټاګون دومره د عراق په مسله کې غرق و چې نوموړي ته یې د خپلې دندې په اړه هم ډیره کمه لارښوونه وکړه. نوموړي د زده شویو پندونو مرکې ته وویل موږ په لومړیو کې د جګړې لپاره هیڅ پلان نه درلود او د ریمسفیلډ یوازې دې ته ورخطا و چې د جګړې په ډګر کې د امریکایي پوځیانو شمیر ډیر شي. د مني تر رارسېدو پورې د امریکا پام د افغانستان له جګړې دومره واو چې خپل اعلی سرقمندان هم د دې جګړې جزئیات هیر کړي وو. د اکتوبر په 21مه غرمه چې بوش د اوال دفتر کې په کار بوخت و، ریمسفیلډ له یوې بیړنۍ پوښتنې سره دفتر ته راننوت او له بوش څخه یې پوښتنه وکړه چې آیا ولسمشر له جنرال فرانک او جنرال آمسي نیل سره لیدلی دي که نه. بوش دې پوښتنې یو څه ګنګس کړله ځکه د ریمسفیلډ د واورې بڅرکو د یوه یادښت پر بنسټ بوش له ریمسفیلډ څخه پوښتنه کړې وه چې جنرال آمسي نیل څوک دی. ریمسفیلډ وایي چې ما ځواب ورکړ آمسي نیل په افغانستان کې د نظامي پوځیانو مشر دی. وایي بوش ځواب راکړ ښه خو اړتیا نشته چې له هغه سره ووینم.